راځئ ملګرو یو څو طریقې تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم چې تاسو کولی شئ د دې نه په استفادې سره خپل د کور مشکل حل کړئ. هغه که د اوبو مسله وي یا د پیپ مسله وي او یا هم نورې زیاتره د کور مسلې دي چې تاسو په خپله کولی شئ هغه حل کړئ. نو دا کم یو پیپ چې راخیستی و هغې ته شیردان نه برابرېدو، نو ده یو بل پیپ راواخیستو وړوکی، د هغه کې هغه کو چورې ورته وباستلې، وروسته د هغې نه بیا دا راواخیستو په هغې پیپ کې بند کړو، نو وروسته د هغې نه شیردان بیا ورکلک کړو، چې ډېر اسانه او ډېر بدون د کم زحمت نه ډېر په اسانه طریقه باندې د دا کار وشو کړی. او بله طریقه یې دا ښودلې ده کله چې تاسو تبر یا هم څټک دا په لاستي کې نه برابرېږي، نو تاسو کولی شئ دا طریقه ورسره وکړئ او لاستی بیا کلک کړئ پکې، یعنې هغه به بیا نه وځي لاستي نه. میخونه د تخت هغه باندې ووهل لرګي باندې، وروسته د هغې نه څټک ور کلک کړو چې ډېر زبردست امیزنګ کار یې وکړو، جالبه ده. او بله ده دا چې پیپ خوی پیپ کې نه ور هغه کېږي، کلکېږي نه، هغې نه که پلاستر تاو کړي یا هم نور طریقې ورسره وکړي بیا هم نه کلکېږي. یو طریقه بله ده چې هغه د ټیر ټوپ هغې راواخیستو او هغې په هغې باندې کلک کړو او بیا یې ول ورکړو، نو ښه زبردسته کلک سو. دا د برق تارونه دي چې یو غټ ده یو وړوکی ده، نو دا به څنګه کلکوي په دې باندې، څنګه چې خوی دي هغه که نورې طریقې ورسره وکړي نو دا خویږي او خوشي کېږي ترېنه. دا باید داسې زبردسته کلک سي چې یعنې په کشېدو سره هم دا خلاص نه سي. نو دې تار ته ټول ته ول ورکړو او وروسته د هغې نه پوښ ورکړو، کلک یې کړو. او دا بل دا وړوکي تار یعنې یو تار ده، یو تار په دې بل کې څه رقم کلکوي. دا یې قات کړو، وروسته د هغې نه د هغه په نور سیمانو په مابینځ کې ورکړو. زبردست، ډېر ښکلی زبردست کار یې ورسره وکړو. یعنې د دې طریقې سره دا بالکل یعنې تر هغه پورې هم نه هغه کېږي، څونه کش کړي حتی تار به وش کېږي خو دا هغه به خلاص نه سي. زبردست. دوی دا فکر ته ما ډېر هغه ده چې دا څه رقم فکرونه دوی سره دي. دا کومه تخته چې دوی د ډیکوریشن د کور دپاره استعمالوي، دا کوم کونج کې چې کوم خالیګاه وي نو هغې څه رقم هغه کوي دوی. تخته یې مابینځ کې نیمه کړله، کوم هغه چې ورته هغه کړي وو نښې هغې باندې پرې کړل، وروسته د هغې نه بیا دا هغه کړل، راواخیستل په همغه ژي باندې کېښودل. زبردست.